د بغلان پولیسو د کثافاتو د ټولولو لپاره حشر کړی. د بغلان پولیس د دې ترڅنګ چې د اختر په شپو ورځو کې د خلکو د امنیت په ساتلو بوخت دي، د یو حشر په کولو سره د پلخمري ښار له ځینو برخو څخه کثافات هم ټول کړي دي. د بغلان امنیه قومندان وایي د ښار پاکول د هر چا دنده ده او موخه یې له دې کار څخه د نظامیانو لوري د ښارونو د پاکولو د دود عام کول دي. ښاریانو د بغلان د پولیسو دغه ګام ستایلی او ټینګار یې کړی چې عام خلک دې د پولیسو په څیر د ښار په پاکولو کې برخه واخلي. د بغلان پولیسو د پلخمري ښار ځینې برخې د یو حشر پر مهال له کثافاتو پاکې کړي دي. د بغلان امنیه قومندان نیاز محمد نیازمند وایي چې هدف یې د ښار پاکول په پولیسو باندې د دې فرهنګ دود کول دي. امنیه قومندان وایي دا حشر هیڅ ډول نمایشي بڼه نه لري، بلکې موخه یې د ښار پاکول په پولیسو دي. دا نه زموږ هدف نور هیڅ شی نه دی. پاکي او صفایي د ښار ده. ښار ده نه منه چې یوازې د ښاروال حق دی. ښاروال پاکي او صفایي د هر ښاروند حق دی. هر ښاروال هر فرد د دې ښار هغه ښاروال دی. که هغه یو بوتل د اوبو راواخلي په کچرهدانۍ کې واچوي، که هغه یو پلاستیک راواخلي په اوبو کې واچوي، په یو کچرهدانۍ کې واچوي، هغه پاکي وایي. موږ ټوله پولیس دا کوشش کوو چې دا ښار پاک هیڅ نه وای. یو نمایش نه دی دا، نه باید نمایش دا وګرځوي. د بغلان اوسیدونکي د بغلان د پولیسو دغه ګام ستایي او ټینګار کوي چې د پولیسو په څیر د ټول ښاریان د ښار په پاکوالي کې برخه واخلي او خپل کثافات د په هغو ځایونو کې واچوي چې له وړاندې ورته معلوم شوي دي. تقریبا کم 10 بجه شب شما مفروض پاکاری و صفایی کنید. ما یک دهم تشکر میکنیم من هیچ یک میکسید دیگه شما خیر بکنید، سلامت باشید. هی وقت به تامین امنیت به حساب پاکی و صفایی همکار هستید، به مردم ملت افغانستان و بغلان خدمت میکنید. اصلا برای من قدر وقت دارید که فعلا سرک شستشویی که داریم و خواهش ما شهروندان عزیزی است که در قسمت پاکاری نظافت شهر، خصوصا چوک، خصوصا سرک و راههای عامه در توجه زیاد بکنن، پاکاری بکنن، با شهروالی همیشه همکار باشن، کثافات خود جای مناسب جمع کنن. و جریان پاکاری است از طرف شبانه. شب عید است، در قماندانی امنیت پلیس در خدمت مردم است، دیگه شهروالی است در خدمت مردم است، پاکاری است، پاک میکنیم، برای مردم خدمت میکنیم و دیگه همچنان از مردم خود خواهش داریم که بیاین کمک کنن. نیاز محمد نیازمند د بغلان امنیه قومندان وایي چې د ښار پاکول د هر نظامي او غیر نظامي افغان دنده ده او باید برخه پکې واخلي. لوی او کوچنی، نر او ښځه، ځوان او سپین ږیری باید په دغه پاکي او صفایي کې لاس ولري. لاس څه معنی؟ یو څوک یو بوتل راخسته شي یو ځای اچولی شي، یو څوک یو پلاستیک راخسته شي یو ځای واچولی شي، څوک یو د هندوانې کتور کوي، څوک یو د خټکي پورته کوي یو ځای اچولی شي. دا ټوله پاکي او صفایي ده. که یو کوچنی راواخلي، که نه راواخلي، که ښځه راواخلي، دې ته پاکي او صفایي وایي. او پاکي او صفایي نیم ایمان دی. پولیس وایي د دې ترڅنګ چې د خلکو د امنیت په ساتلو بوخت دي، هڅه کوي چې هغه کارونه هم ترسره کړي چې تر ډیرې دود په عامو خلکو کې کم دی او په یو ډول سره د ښار پاکول او ځینې نور کارونه یوازې د حکومت دنده بولي. دوی وایي په دې کار سره یې غواړي د ښار پاکولو دود د نظامیانو لوري عام کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.